او د شوالۍ دا شینجا خو بیخي 100% کې ښه خوند کوي. ډېر خوشحاله یو. موږ په خپل کار کې د خپلو امیرونو سره د خپلو مشرانو سره ډېر خوشحاله یو. بیا شو ګل وطن زمون ماشاءالله ماشاءالله وشو ټول واکمن زمون ماشاءالله ماشاءالله. د کندهار ښار د ښکلا او سمسورتیا د پیاوړتیا په موخه د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه بیا تر ترنک پله پورې د جادې په منځني ګلدان کې د زرغونتیا چارې په چټک او منظم ډول روانې دي. بیخي 100% ستایم او د شوالۍ دا شینجا خو بیخي 100% کې ښه خوند کوي. چې هر څومره ښه شینجا یې هر څومره ښکلی غونډه خوند کوي. په دې لړ کې د نوو ایښودل سوو نهالانو لپاره د اوبو قطره‌یي سیستم فعال سوی چې د اوبو سپما او د بوټو سالمه وده تضمینوي. همداراز د نهالانو د ساتنې او پالنې چارې په دوامداره توګه پر مخ روانې دي. ډېر خوشحاله یو. موږ په خپل کار کې د خپلو امیرونو سره د خپلو مشرانو سره ډېر خوشحاله یو. دلې دا نوي نیالګي کښېنوو، جوړوو یې، د هغه ګلدان سموو. انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر ښایسته او ښه معلوم شي. دغه زرغونتیایي بهیر د ښار د ښکلا ترڅنګ د سالم او پاک چاپیریال په رامنځته کولو کې مهم رول لري. له ښاریانو غوښتنه کیږي چې د دې عامه شتمنیو په ساتنه کې همکاري وکړي تر څو کندهار لا ښکلی او زرغون ښار وګرځي.